پاکستاني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون NPR رادیو ته ویلي ښایي په طالبانو کې ځینو عناصرو د امریکا سره د القاعده د مشر ایمن الظواهري د استوګنځي په اړه د معلوماتو لرګي مرسته کړې ده. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د القاعده شخصي د مشر ایمن الظواهري د وژنې پیغام ډېر واضح دی. هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته دی چې هغې ته پناه ورکوي. د سپینې مړۍ بیان جان کربي پرون ناوخته په واشنګټن کې رسنیو ته وویل چې دوی په دې پوهه دي چې القاعده لا هم په افغانستان کې په لږ شمېر کې ده، خو په وینا یې چې هغې به بیا هم بیداره پاتې شي. د امریکا چارواکو په وینا الظواهري د جولای په 11 څلور باندې شپږ بجې په کابل کې د ډرون الوتکې له لارې په خپل استوګنځي کې په نښه کړ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د الظواهري د وژلو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکو ویلي چې له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم له ترازرۍ چې دریځ سره ولاړ دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ترازرۍ ضد عملیاتو په اړه د امریکا رسمي بیانونه او خبري ریپورټونه لیدلي دي. نن د کراچۍ د ګارډن سیمې د پولیسو په مرکزي دفتر لاسي بند برید شوی چې پکې 2 پولیسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر آصف ایجاد شیخ رسنیو ته ویلي چې په برخه کې 2 پولیس افغان شوي هم دي. تر اوسه د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھټو زرداري سبا په کمبوډیا کې د آسیان سیمه ییز فورم په غونډه کې د خپل هېواد مشري وکړي. د کمبوډیا په پلازمینه پنوم پین کې به دا غونډه د اګست له 4 څخه تر 16 پورې وي.